مینه او درنښت سلامونه ګران اوریدونکو، ایله لرم روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او دغه کانال ځان سره سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره یې هم شریک کړئ. له دې کانال څخه هم په پښتو ژبه او هم په دري ژبه ریښتیني داستانونه خپریږي. نننی داستان له دې ځای څخه پیل کیږي. زما د ورور د بدچانسۍ له امله دوه ښځې پېغلتوب نه درلوده. نن غواړم خپل د ورور د ژوند کیسه تاسو ته وکړم. د وطن جنګونو په وخت کې ایران ته مهاجر سو. ایران کې مو ډېر بدبختي ولیده. زما 3 ورونه وو. یو ورور مې موټر ووهه چې سر یې ضربه ولیدل، بیا وروسته مړ شو. مونږ وطن ته راغلو. کله چې راغلو کابل کې مو کور ونیو. 6 میاشتو مو تیر کړه. بیا پلار مې تصمیم ونیو چې خپل ټاټوبی کندوز ته لاړ شو. لاړو کندوز ته. هلته زما هغه ورور چې حمله ورباندې راتلل، د هغه دوا ډېر قیمت و. کار هم نو. زما مشر ورور چې فواد نومېده مجبور سو بیرته ایران ته لاړ شي. زما ورور لاړو. یو ورځ مور مې خپل د کاکا خسر کره لاړ. کله چې بیرته راغله ډېر صفت یې کوله چې د حاجي یوه لمسۍ ده، مژده نومېږي، ډېره ښکلې ده. فواد ته وکړو. مژده پلار شهید سوی و. مور یې پلار کره تلې وه او مژده خپل کاکا سره ژوند کول. مور مې د مژده ډېر صفتونه یې کول. ما ویل مور جانې زه در سره ځم چې دغه صفتي دې وګورمه. بله ورځ لاړم. زه، خور مې او مور مې. زما د مور صفتونه بې ځایه نه وو. رښتیا مژده ډېره ښکلې وه. غټې غټې سترګې، ګرد مخ لکه سپوږمۍ، د 14مې سپوږمۍ په شان و. ما یو عکس یې واخیسته. راغلو. د راتګ سره سم ورور ته مې زنګ ووهه چې فواد جانه جنۍ نه ده، پري ده، پري. فواد ویل چې تاسو لیدلی، زما هم خوښه ده. پلار مې لاړ خپل کاکا ته چې لمسۍ دې ماته راکړه، زما زوی فواد ته. کاکا یې هم ویل ولې نه درکوم. زما ورور نامزاد شو. کله چې نامزاد مو کړه، موږ رواج لرو چې یو شین ټیکری له یوه ګوتې سره ناوې ته اول وړو. فواد د مژدې سره موبایل کې خبرې کول. فواد ویل پیسې لرم، درځمه، واده کوم. فواد راغی. یو ورځ فواد سره موږ ټول لاړو، مګر د مژدې کاکا فواد یې مهمانخانې ته بوتلل او مژده یې پرې نه ښوده چې فواد وویني. فواد هم ویل زر واده کوم. واده مو ونیو هوټل کې. کله چې کور ته راغلو فواد له ناوې سره لاړ د خوب کوټې ته. انوس زه ویښه ومه چې فواد ماته غږ وکړل. زه زر ووتلمه چې فواد ولې څه وایي. فواد ویل خورې مژده پېغلتوب نه لري. ما ویل شاید تا اشتباه کړی وي. فواد راته ویل خو زه دې څه فکر کړی یمه، بیخي لکه ښځه غوندې ده. زه لاړمه. مژده څخه مې پوښتنه وکړه چې فواد رښتیا وایي. مژده غلې وه. فواد موبایل یې واخیسته چې کاکا ته دې زنګ وهم چې راشي او تا بوځي. ته خو څه نه وایې. مژده چې د کاکا نوم یې واورېده په خبرو شو. ویل هو، زما د کاکا د ښځې ورور ما سره ډېر وخت کېږي رابطه لري. فواد ویل کاکا ښځه دې خبره ده. مژده ویل هو، هماغه ماته ویل ورور سره مې داسې کار وکړه. فواد ویل کاکا ته یې زنګ ووهل. فواد ویل کاکا ته دې ولې غږ نه کول. مژده ویل کاکا ښځه مې ویل که کاکا ته دې غږ وکړې وژنم دې.
فواد کاکا ته یې زنګ وواهه چې بې غیرت انسانه، ښځه دې په ورېره باندې دې مردګوي کړی او ته غلی ناستې. د مژده کاکا راغی، نه منل، ویل شاید پیدایشي مشکل وي. فواد ویل ډاکټر ته ځو. سبا لاړو ډاکټر ته. ډاکټر چې ولیده ویل چې ماشوم یې هم پیدا کړی. کله چې مژدې څخه پوښتنه وکړه، مژدې ویل هو زیان مې کړې ده. فواد مژدې ته طلاق ورکړل. موږ ټول فواد ته ویل طلاق مه ورکوه، یتیمه ده، کاکا ښځه یې ورسره ظلم کړی. فواد ونه منل. هماغه د مژدې آزار وواهه. فواد نور ښه ورځ ونه لیده. کله چې فواد مژدې ته طلاق ورکړل، ډېر غلی شو. کوټې کې یوازې ننوته، چا سره خبرې ډېرې نه کول. ټول ویل فواد ته زر واده وکړئ. فواد ته مو ډېر زارۍ وکړه. فواد راضي شو. زما خاله راغله. موږ ته یې ویل چې زما د امسایې جنکۍ دي، راشئ وګورئ. مور مې لاړه. کله چې جلۍ ولیده، مشره یې خوښه شوه. ویل ډېر چالاکه تیزه جنۍ ده. زما د مور چالاکه او تیزه خوښېدله. د جنۍ مور خبره وه د فواد د ټول کیسې څخه. نامزاد مو کړل. فواد پور وکړل، واده مو هم ونیو. واده خلاصه شوه. کور ته راغلو. موږ په مژده ډار شوی وو. کله چې فواد او ویدا کوټې ته دننه شو، موږ ټول یو بل ته کتل. مور مې ویل ولې داسې ګورئ، هره ورځ ګړی خو نه ماتیږي. ما ویل سمه ده، سبا به وګورو. کله چې سهار وختي ویښه شومه، ګورم آرامي ده. ما ویل شکر چې ویدا پیغله وه. کله چې فواد ووته، ما ورته په ټوکه ویل مبارک مبارک. فواد ویل د څه مبارک؟ د پدرنالتې لور مریضه ده. 4 ورځې تېره شوه. کله چې 4 ورځې تېره شوه، شپه سو. د فواد غږ له کوټې څخه راتله. زه لاړم چې فواد ویدا ته وایي ولې دروغ وایې، ته خو مریضه نه یې، ورانه یې. فواد ووتل. سترګې ډېر سرې وې. ویل کومه خبره څخه چې یریدم هماغه شو. ویدا زما څخه مخکې بل کس سره یاري درلوده. خاله مې د ویدا مور ته زنګ وواهه. د ویدا مور راغله. ویل تاسې پر هر جنۍ تهمت کوئ. فواد ویل ډاکټر شته. لاړو ډاکټر ته. ډاکټر ته چې لاړو، د ویدا مور په شرمونو وشرمېده. ډاکټر ویل ویدا د 6 هفتې امیدواره ده. ویدا خپل د لونډې څخه حامله و. محکمه له فواد او ویدا ته طلاق ورکړل. محکمه فیصله وکړه چې ویدا د بل کس څخه حامله ده، ځکه باید د واده ټول مصرف فواد ته ورکړي. فواد چې کله ویدا یې طلاق کړه، بې خبر ایران ته لاړه. هېڅ کله زنګ نه وهي موږ ته. زما د خاله زمن ایران کې دي. هغوی وایي فواد معتاد شوی، پوډر باسي، خپل غم پوډر سره غلط کوي. زما ټولو انجونو ته یو نصیحت ده چې دغه خبره هر چا سره چې یاري کوئ، جنسي اړیکه ورسره مه نیسئ تر هغه چې نامزاد نشئ، ځکه زما د ورور په شان د ډېرو ځوانانو ژوند مه تباه کوئ. د کیسې پایله. دغه کانال ځان سره سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره شریک کړئ. تر بل داستان تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.